پنجشیر کې د طالبانو چورلکه لوېدلې مقاومت جبهه وایي بندیان تبادلې ته چمتو دي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. پنجشیر کې د طالبانو چورلکه لوېدلې مقاومت جبهه وایي بندیان تبادلې ته چمتو دي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نامه جبهه د یوې چورلکې او 4 نیول شوي طالب ویډیو خپره کړې ده او ویلي دي چې چمتو دي چې نیول شوي کسان تبادله کړي. خو طالبان وایي د چورلکه د تخنیکي ستونزې له امله په پنجشیر ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د ملي مقاومت جبهه وړمه ورځ ادعا وکړه چې د طالبانو یوه چورلکه په پنجشیر ولایت کې نسکوره کړې ده او د پیلوټانو په ګډون 4 تنه یې ژوندي نیولي دي. د دې جبهې وسلوال په دغه ولایت کې او شاوخوا سیمو کې وخت ناوخت پر طالبانو بریدونه کوي. دوستانو دا و زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.